سلامونه دوستانو، په لومړي سر کې د ټول افغانانو ته ډیر مبارک وي. افغان لوبډلې د دوه اړخیزې لوبې وروسته وتوانېدله چې په دویمه نړیواله چلوریزه لوبه کې هیرلنډي لوبډلې ته ماته ورکړي. افغان لوبډلې په بالینګ او په بیټینګ کې یو ځل بیا هم غلطیانې ترسره کړې. نن یو ځل بیا د افغانستان اوپننګ ناکامه سو. یوازې راشد خان، محمد نبي او صدیق اتل بهترینه توپخانه ترسره کړه. په بالینګ کې هم یوازې راشد خان او ننګیالي ښه توپچونه ترسره کړه. فاروقي او نوین بیا ډیر سخت وټکول سول. په تېره لوبه کې نوین ډیر سخت ټکول سوی و. نن بیا فاروقي په 18 اوور کې 22 منډې ورکړې، خو وروستی اوور بیا په زړه پورې ترسره کړ. په وروستي اوور کې 18 منډې په کار وې چې فضل حق فاروقي دفاع وکړه او په 10 منډو افغان لوبډلې بریا خپله کړه. نن یو ځل بیا د افغان لوبډلې توپوهنه سقوط سوه، اوپننګ ناکامه سو. رحمان الله ګربز په تېره لوبه کې په 0 آوټ سوی و. نن یې په 3 منډې باندې خپله ویکټې له لاسه ورکړې. ورپسې ابراهیم زدران، اسحاق رحیمي، عظمت الله عمرزی ټول ناکامه سول. په لوبډله باندې مو سر نه خلاصېږي. پرله پسې دویمه لوبه د ټول لوبغاړي ناکامه کېږي. یوازې محمد نبي، صدیق اتل او راشد خان نن وځلېدل. په تېره لوبه کې بیا اسحاق رحیمي ځلېدلی و. نو د لوبډلې بیټینګ ډېر سره ګډوډ دی. بیا به خلک وایي چې دا ځوانان دي. ځوانان خو پرېږده، زړو لوبغاړو هم هېڅ نه دي کړي. رحمان الله ګربز چې د تېرو ډېرو کلونو راهیسې د لوبډلې سره لوبېږي، ابراهیم زدران لوبېږي، عظمت عمرزی لوبېږي، هغوی هېڅ نه دي کړي. نو ځوانان به څه درته وکړي؟ اسحاق رحیمي پرون 22 منډې جوړې کړې وې. نن بیا صدیق اتل ښه سو، 15 منډې جوړې کړې. ډېره ښه توپخانه یې ترسره کړه او که نن هم ناکامه سوی وی نو بیا به د ډېرو کلونو لپاره د لوبډلې څخه لیرې پاته سوی. خو بدبختانه رن آوټ سو. که نه یې ښه لوبه یې ترسره کول، یو شاټ یې بهترینه شاټ ترسره کړ. نو خدای دې وکړي چې په راتلونکې لوبه کې لا ډېر ښه وځلیږي. د افغان لوبډلې اوپننګ او ټول بیټینګ لاین ناکام و. محمد نبي نه 50 منډې جوړې کړې، راشد خان 25 چټکې منډې جوړې کړې، بهترینه فینیشینګ یې وکړ. او بیا چې کله افغان لوبډلې توپچونه پیل کړل نو په لومړي سر کې د هیرلنډ توپوهونکو بهترینه توپخانه ترسره کړل، چټکه توپخانه یې ترسره کړل. پر افغان بالرانو باندې هېڅ رحم نه کوي. په منځ کې بیا ننګیالي او راشد خان بهترینه بالینګ ترسره کړ. راشد خان په 4 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې، 4 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې. ننګیالي خروټې هم ډېر ښه وځلېدی، بهترین بالینګ یې ترسره کړ. افغان لوبډلې بیا په وروستیو بالونو کې یو ځل بیا لوبه خرابه کړل. فضل حق فاروقي و چې ډېرې منډې ورکړې. تقریبا په 3 اورونو کې 50 منډې پاتې وې. فضل حق فاروقي په 1 اور کې 22 منډې ورکړې. ورپسې نوین وټکېدی او په وروستي اور کې بیا فضل حق لوبه راوګرځول. نو په لوبه کې ګڼ شمېر غلطیانې موجودې وې. د افغان لوبډلې ناکامه بالینګ موجود و چې په وروستي اورونو کې یارکر بالونه په کار دي، خو نه فضل حق فاروقي یارکرونه کول، نه هم نوین کول، نه یې سلو بانسونه کول. نو هغه و چې افغان لوبغاړي ډیر زیات وټکول. فضل حق فاروقي د تل په څېر یو ځل بیا هم پل ټاسونه کوله چې هغوی به هم بال په بال 6 او 4 وهل. په هر صورت لوبه مو وګټل، ځوانان کې وځلېدل. نن ننګیالي او صدیق اتل وځلېدل په دې هیله چې په راتلونکې لوبه کې لا ښه وځلېږي. افغان لوبډلې سیریز 1-1 مساوي کړی دی. ګورو به چې په وروستۍ لوبه کې کومه لوبډله بریا ترلاسه کوي. بیا هم د افغان لوبډلې د بریا په هیله.